الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. ډیرو درنو ملګرو، مشرانو، کشرانو، ستاسو درانه حضور ته احترامانه سلامونه. الله پاک دی وکړي چې ټول به جوړ روغ او د صحت جامې به مو په تن وي. له ډېره وخته فکر کوم چې د پیري په اړه چې زموږ په معاشره او ټولنه کې کم اوهام وهمونه خپاره دي او د پیري په اړه چې کم شته فکر دی، د دې په اړه شرعي څېړنه وکړه، قرآن وګورو او احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ وروستۍ مخ ته پراته دي چې هغه په دې اړه څه وایي. د ځینو ملګرو غوښتنه هم دا ده د پیري په اړه زموږ او ستاسې ټولنه مختلف وهمونه لري. موږ نن یوازې په دې موضوع باندې غږیږو چې آیا پیری یو انسان تابع کولی شي که نه شي. په عموم کې پیری د الله جل جلاله یو داسې مخلوق دی لکه انسان. الله پاک په صراحت سره په قرآن مجید کې فرمایي: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، چې پیری می یوازې د عبادت لپاره پیدا کړی دی. زموږ او ستاسې په ټولنه کې دا فکر بیخي عام دی، د تسخیر فکر، د پیري د مسخر کولو. تر ټولو له مخه قرآن ته راځو. قرآن مجید د تسخیر لفظ په مختلفو ځایونو کې ذکر کړی دی. ځینې ځایونه یې د لمر او د سپوږمۍ د تسخیر الفاظ کارولي دي چې لمر او سپوږمۍ مو انسانانو ته مسخر کړي دي. ځینې وختونه هر هغه څه چې په اسمانو او مځکو کې دي د هغو لپاره چې الله پاک دا ستاسې په خدمت کې ګرځولي دي. تسخیر لفظ یو څوک بلا اجرته، بلا مزدورۍ، بغیر له مزدورۍ څخه پرته له څه اجرت ورکولو د ځان خادم جوړول، خدمت ځینې اخیستل، دا د تسخیر لفظ ترجمه ده. په ذلیله کولو په معنا باندې هم راغلی دی، خو تر ټولو ښه معنا یې د پیري په اړه دا کولی شو چې بې اجرته یو څوک په خپل خدمت کې ګرځول. د سلیمان علیه السلام په هکله باندې الله جل جلاله په قرآن مجید کې فرمایي چې موږ وده ته پیریان ځینې مسخر کړي وو چې د به خدمت ځینې اخیستی. ان تر دې چې حضرت سلیمان علیه السلام وفات کیږي، هم دوی په دغه دوران کې هم د ده لپاره په تعمیر جوړولو مصروف دي. اوس دا د سلیمان علیه السلام ذکر چې الله پاک په قرآن مجید کې په کومو ځایو کې کړی دی، په هغو ځایو کې چې الله پاک و انبیاو ته د ورکړل سوي نعمتو په باب غږیږي. فلان نبي ته مو فلان نعمت ورکړي، فلان نبي ته مو فلان نعمت ورکړي. او سلیمان علیه السلام د الله پاک څخه داسې دعا وکړه چې الله پاک ماته یو داسې حکومت راکړي چې له هغه وروسته بیا چاته ورنکړي، بل څوک بیا د دې مستحق نه وي. الله پاک وده ته د پیریانو او د انسانانو بادشاهي او پر هغو باندې سلطه ورکړله. حدیث شریف کې د الله رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل، کتاب التفسیر بخاری 2 جلد د سورة صاد په تفسیر کې حدیث شریف د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت کوي چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې یو پیری د لمانځه په دوران کې تکلیف راکوي، ومنوي فکر مې وکړي چې دلته یې د مسجد په یوه ستنه پورې وتړم او تر سهاره تړلی وي چې تر څو سهار تاسې راسئ یو ننداره یې وکړئ. خو بیرته مې ځکه خوشی کړ چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي ځکه مې خوشی کړ، پرې مې ښودی چې د سلیمان علیه السلام دغه دعا و چې یا الله ما ته یو داسې حکومت راکړي چې بیا یې څوک له ما وروسته د هغه حکومت مستحق نه وي، یو داسې حکومت بیا ونه لري. نو که چیرې ما پیری تړلی وای او د ځان په کنټرول په قابو کې مې راوستلی وای، نو هغه دعا سره ټکر راتلی چې دا خو نو ګویا ما ته هم الله پاک داسې بادشاهي راکړه، ځکه مې نو پیری خوشی کړ. د دغه حدیث څخه او د قرآن مجید چې کوم ځای د سلیمان علیه السلام د ورکړل سوي نعمتو په باب الله پاک تذکره کړې ده،
دا خو تصریح په دې باندې کوي او صراحتاً دا وایي چې پیری یوازې او یوازې د سلیمان علیه السلام تسخیر او تابع و. موږ که چیرې د احادیثو ذخیرې ته ولاړ سو، هیڅ یو وخت د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د هغه راوروسته د خلفای راشدینو په زمانه کې هیڅ داسې ثبوت موږ نه لرو چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم یا د هغه صحابه کرامو پر روانه زمانه کې په مخته وختونو کې په سختو حالاتو کې په ډیرو سختو حالاتو کې له یو پیری څخه خدمت اخیستی وي او هغه د ځان تابع ګرځولی وي ترڅو بلا اجرته کار ورته وکړي. حتی تذکره هم نه ده سوې د دې شي د جواز په اړه باندې هم قرآن او حدیث څه نه دي ویلي. دا خو ځان ته خبره ده چې هغوی د خپل ځان دپاره تابع کړی وي یا د خپل ځان ته د خدمت لپاره کار ځینې اخیستی وي. اوس نو تر ټولو مهمه خبره، آیا دغه خلک چې دا کم فکر لري په دې اړه باندې چې پیری مسخر سوی دی، فلان مسخر کړی دی، یا موږ پیریان لرو، دا خلک د عوامو ذهنیت ته ځینې داسې څه ور وړاندې کوي، داسې څه وایي چې پیری د تابع کولو شی دی، پیری د ځان لپاره د خدمت جوړولو شی دی او موږ دا تابع کړي دي. د تابع کولو طریقه دوی داسې بیانوي چې په ځینو ځایو کې به چې هلته هیڅ یو څوک موجود نه وي، هلته به ته 40 ورځې چیلا یا مختلفې ورځې چې دوی یادوي هغه به ته تېروي. فلان ذکر به کوي، ذکر جایز دی ناجایز دی موږ خو تر اوسه اورېدلی نه دی چې څه ذکر دوی کوي. بعد له هغه دوی دا وایي چې پر تا به اور راځي په یوه شکل باندې، پر تا باندې به اوبه راځي، ته به ډار نه کوې، ویرېږې به نه، تا ته څه تکلیف نه رسوي. که ته چیرې په دا خپلې چیله کې د دغه مشکلاتو په دوران کې کامیاب سي نو بیا جنات ستا تابع ګرځي. دا دوی وایي. و دا خلک چې موږ څومره لیدلی دي، څومره مو کتلی دي، په 100 کې یې 90% انسانان لیونیان سوي. د دغه عمل کولو وروسته 90 انسانان لیونیان سوي، 90%. موږ په خپله لیدلی چې لیونیان سوي دي، دماغو یې کار ایله کړی او په عموم کې دوی دا وایي چې د داسې وظایفو کولو پر وخت باندې به 40 ورځې نه لمونځ وي نه به اودس وي، ته به یو داسې کلمات وایې چې هغه به په هغه باندې به شیطان تا ته رانږدې کېږي راځي به. اوس معلومه خبر ده چې 40 ورځې ته له لمانځه له اوداسه څخه لرې کېږي نو د الله نږدې بنده خو ته نسې کېدلی. دا خو معلوم خبر ده چې تا ته شیطان راځي او شیطان که راځي هم تا ته به شیطان راځي، تا ته به راواردېږي. خو موږ داسې څه لیدلی نه دي. دا کسان تر 90 زیات فیصدي د دوی لیونیان سوي دي. 40 ورځې له عبادته لري، له مخ پرې مینځلو او دس کولو لمونځ کولو څخه لري، له هغه وروسته خپل دماغ هم له لاسه ورکوي. وروسته له دې کم کسان چې پاته سوي هم وي، کم کسان چې له دې وروسته څخه روغ پاته سي، دماغ له لاسه ورنه کړي، هغه دغه کسان دي چې زموږ وروسته یوه مخته راځي. پر دغه به وروسته تبصره وکړو. یو وارې دغه کسان چې دوی له هغې خوا څخه راسي چې له تېرهي بیا خلکو ته وایي و سپیان مې ولیدل، لیوان مې ولیدل، اوبه وې، ور و ماته رالو ما ولیدل. واقعیت داسې هېڅ هم نشته، نه په قرآن کې، نه په حدیثو کې، نه په مخکنیو کتابونو چې شریعت څه وارد کړی دی پر دا ډول هېڅ هم نشته په دې کتابو کې. اوس دا ټول خو درواغ نه وایي، اصلا دا د وهم خبره ده. تا ته چې یو څه ویل کېږي، څه ستا په دماغ کې پراته وي، عموما تا ته د خپل دماغ داسې وایي چې داسې وهم سول. یو کس دی د ځان سره فکر کړی چې ما ته په رڼا کې خوب نه راځي، دا بیا په رڼا کې نسي ویده کېدای. که یو کس د ځان سره داسې فکر کړی چې زه په توره شپه کې خوب نسم کولی، دا بیا په توره شپه کې نسي ویده کېدای. یعنی ستا سره ستا د وهم موافق مطابق فیصله کېږي. که فیصله در سره ونیسي، تا ته وهم دغه وایي چې داسې وسوه. د دویم جنګ عظیم په باب د جاپان د بندیانو په باب راځي چې جاپان خپل بندیانو سره ډیره ناشنا معامله وکړله. هغو بندیان وځړول، له لوړې خوا څخه د اوبو را پرېښودلو ترتیب ورته جوړ کړي چې په 10 سکنډه کې یا په 15 سکنډه کې پر دوی باندې یو څه اوبه راتویي. خو د دوی وهم داسې جوړ شو چې اوس اوبه را روانې دي، اوس اوبه را روانې دي، بیا به څو سکنډه دا اوبه وځنډېدلې، خو موسم یخ دی، اوبه یخې دي، دی ډېر په دې انتظار دی چې اوس اوبه راځي، اوس اوبه راځي. د ده وهم دغه حالات په تېرېدو سره د دوی وهمونو دونه د انسانان لیونیان کړو، دا دماغونه یو داسې ورمخشوشه کړلو چې 90% انسانانو دماغ له لاسه ورکړي.
لیونیان وهم به یو څه ویل، ها وهم دوی ته دا وایي اوس اوبه رالې اوبه به بیا وځنډېدلې څو سکینډه، بس په دا نفس کې به یې غلبلې وهلې دا وهم چې نو اوبه ولې نه راځي. یا د اسانه مثال په توګه وایي بندي ته باچا وویل ول په داسې طریقه به دې وزلم، خیال یې دا بندي ته وهم یې داسې ورجوړ کړي چې په داسې سختو ایشېدلو اوبو کې به دې وسوځم چې دا وروا دې چوم اوبه به دې ویلې ختم به دې کړي. د بندي د وهم موافق دته دا ویل کېدل د وهم دا جوړ سوی زه به ډیرو تیزو ایشېدلو اوبو ته لویږم. اخر کار دی و یخو اوبو ته لویږو، له یخو اوبو لویدلو سره دی سات ورکوي، خپل روح له لاسه ورکوي. ولې دته وهم دا وایي چې ته سختو ایشېدلو اوبو ته واچولې. نو د دغو انسانانو وهمونه دغسې جوړ دي. که چیرې یو انسان دوی لیدلی وي هم د سپي په شکل یې ویني، یا واهمه یو څه ورته وایي چې اوس سپی مې ولیدی، لیوه راباندې رالی، اور راباندې رالی، خو د ده وهم داسې جوړ شوی. له دې څخه دوی خپل دماغ له لاسه ورکوي. کنې په شاوخوا ټولنه کې زموږ په خلکو کې زه داسې ډېر کسان شواهد پیښولی سم، لیدلي مې دي و نورو خلکو ته ورښودلی سم چې له دغو عمل کولو وروسته دوی خپل دماغ له لاسه ورکوي. که چیرې خپل دماغ له لاسه ورنکي، خپل دماغ له لاسه ورنکي، بیا دوی راځي د عملیاتو په نامه، د پیر په نامه، د مرشد په نامه خلک غطا باسي. دا زه د اکثریت خبره نه کوم، بلکې دا خبر د اکثریت کوم. ډیر کم کسان د دې څخه مستثنا چې واقعي مرشدین، واقعي پیران دي. د پیر او د مرشد معنا د رهبری د ستاته نیک لار دروشي، تاته او داسه طریقه کار، د لمانځه طریقه کار، په ټولنه کې د اوسېدلو طریقه کار، تاته د یو مسلمان سره د چلن، د یو کافر سره د چلن طریقه کار و تاته دروشي. که دا ونه کې دا رهبری نسی کولای، دا د رهبری والا سړی نه دی. دغه عملیات کوونکي خلکو ته دغه درواغ ویونکي چې پیریان لرم، د پیریانو په ذریعه تاته کوډي راوړم، په تا تعویض سوی دی، هغه تعویض درته راوړم، په تا باندې سحر سوی دی، هغه سحر را حاضروم و تاته یې راوړم. د دغه په ذریعه باندې دوی خلک خطا باسي، د خلکو څخه روپۍ راوړي، جیبونه په ډکوي. اوس دغه کسان چې و تا ته وایي چې ما پیری په وده کړی دی، پیری له ما سره دی، دا 15% کسان یې دغه خلک خطا باسي چې زما سره پیریان دي. تر ټولو غټه د سوال خبره دا ده چې ستا د پیسو د راوړلو ذریعه و خلکو ته درواغ ویل دي چې زه پیری لرم. دا پیری ته ولې د پیسې په راوړلو کې نسې کارولی؟ په دا پیری باندې ته ولې یو داسې جایز کار نسې کولای؟ ولې یو داسې پیسې په دا پیری باندې ته نسې راوړلی چې د هغو خوړل تا ته روا وي؟ ولې په دغه باندې یو داسې خزانه نسې پیدا کولای چې د ټول ژوند د درواغو څخه فارغ سي او خلاص سي؟ وکله وحاشا، دوی داسې نه کوي. دوی په درواغو باندې د جاهل خلکو ته یو ته وایي تعویض دی در باندې، بل ته وایي کوډي دی در باندې، بل ته وایي سحر در باندې سوی دی. په دغه طرز او طریقه باندې له خلکو څخه پیسې جمع کوي راوړي، چې نه په قرآن کې ثبوت لري، نه په حدیثو کې ثبوت لري، نه په هیڅ لومړنۍ شریعتونه یې بیان کړي په هغو کتابونو کې د دې هیڅ ثبوت شته. دغه 15% کسان چې روغ پاته سوي له دغو عملیاتو څخه لیونیان سوي نه دي، یا یې عملیات کړي نه وي و خلکو ته دا وایي چې موږ دا عملیات کړي دي او زموږ پیریان په وده دي. پیریان زموږ تابع دي، له موږ دپاره خدمت کوي. نو پیری چې د یو انسان په خدمت کې لګیا کیږي، یو انسان ته خدمت کوي، نو خو یو داسې خدمت دی ورته وکړي چې هغه دی جایز وي، یو داسې خدمت دی ورته وکړي چې دی باندې مالدار سي. داسې ډېرې واقعات زموږ په ټولنه کې شاوخوا پیښې سوي دي چې زه د هغو واقعاتو په تذکره کولو باندې شرمېږم چې زه یې تذکره کوم چې فلان داسې وسو، په فلان کې داسې وسو. اوس دغه خلک دوی پیران بولي، دغو ته بیا دوی عقیدت لري. حال دا دی چې دا خلک چې د پیری د لرلو، د پیری د تابع کولو خواهش د ځان سره لري، پر دوی باندې د نفس خواهشات غالب وي. دا خو د نفس خواهش دی چې زه پیری ولرم، زه ځان و تا ته غټ ښکاره کم، ځان په ټولنه کې ممتاز او جلا شخصیت ښکاره کم. دا خو ستا د نفس خواهش دی. که ته چیرې ځان پیر او مرشد بولې، د هغه لویه علامه عاجزي کول دی، ځان عاجزه معرفي کول دي، عاجزي کول دي، د نفس خواهشات تر پښو لاندې کول دي. دا دوه څنګه سره یو ځای کېدلی شي؟ یو سړی پیر هم دی، نیکې لارې ته هدایت هم کوي، په خپله هم پر نیکه لار روان دی، او خواهش یې دا دی چې پیری دې د په تابع په سلطه کې راسي، دی دې پر پیري باندې مسلط وي.
دا څنګه کېدلی شي؟ دا ستا د نفس خواهشات د دې مرشدي او د دې پیري سره ډېر ټکر دي. نه دا خلک د پیري او مرشدي دي. خو یو خبره د استثناء وړ ده. ځینې وختونه داسې پیښې کېږي الله پاک ته نږدې خلک دوی ته پیریان حاضر سوي دي، د دوی په مجلسو کې حاضر سوي دي، خو دا په دای شکل او صورت باندې حاضر سوي دي فی الحال به هم ورته حاضرېږي چې هغه د دوی په سلطه کې نه دي، دوی ور باندې مسلط نه دي، دوی پر هغو کله او حاشا هیڅ دا سلطنه لري چې خدمت ځینې واخلي. ځکه دا د سلیمان علیه السلام د هغه دا یو خصوصیت دی. فتح الباری د دغه حدیث په باره کې چې ما مخکې تاسو ته تذکره وکړه په بخاري شریف کې په تفسیر د سورة صاد په تفسیر کې حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت کوي فتح الباری وايي چې دا خصوصیت یوازې د سلیمان علیه السلام ځکه د الله رسول صلی الله علیه وسلم هغه پیری پرېږدي او پر خپل مخ باندې د یو مخلوق تسخير کول، یو مخلوق د خپل ځان تابع ګرځول دا یو مشکله خبره ده. فلهذا د وینا هدف او مقصد چې له داسې خلکو سره باید په هر وخت پر هر ځای کې هوښیار واوسو، وهم ونه خورو، له چا څخه ونه ډارېږو، ونه بیریږو چې دا سړی پیری لري، دا به پیریان پر ما باندې راولي، ګوره چې دا د خطا نه باسي کوډي در باندې سوي دي. زموږ د ټولنې اکثر خرابي دغو خلکو پیښه کړې ده. د ورور په بدځواني پیښه چې ورور دي کوډي در باندې کړي دي، ما ته پیریان وویل چې دا پیری کوډي راته راوړي، سحر یې راته راوړي، خواښې در باندې کړي دي، نژور در باندې کړي دي، د ورونو تر مابین سلسلې، د تربرونو تر مابین سلسلې، ټولو دغه د درواغو عملیات چې کوي دغه درواغجن خلک چې ویلي دي چې پیریان متابع دي، پیریان متسخر کړي دي، دغه یوازې او یوازې دغه د روپو د راوړلو ذریعه د خپل چلاو د خپل ژوند د کولو ذریعه ګرځولې دي. دغه درواغ او دا درواغ یوازې او یوازې زموږ په ټولنه کې چلیدلی شي، بل ځای دا درواغ نشي چلیدلی. هوښیار خلک، چالاک خلک، علم لرونکي خلک، له شریعت له قرآن او له حدیث سره پوه خلک، هغه هیڅکله دا درواغ پر ځان باندې نه مني. یو پیری چې د چا تابع کیږي باید له هغه څخه غټ غټ خدمتونه واخلي، له هغه څخه باید جایز خدمتونه واخلي، په هغه باندې باید مالدار شي، پیسې ځان ته پراوړي. خو زموږ ټولنه زموږ دغه د درواغو عملیات کوونکي کسان یوازې او یوازې دا د پیسو راوړلو ذریعه بولي. په مخته کې به بیا ان شاء الله پر دې باندې وژغېږو، بیا به پر دې باندې گفتگو وکړو چې پیری یو انسان باندې مسلط کېدای شي که نشي مسلط کېدای، پیری پر انسان سلطه لرلی شي که نشي لرلی، آیا واقعیت په دا ټولنه کې چې کومې بیمارۍ ناجوړۍ پیښې دي چې موږ د پیري په نامه باندې بولو، واقعیت هم دا د پیري سلطه ده که نه ده. ان شاء الله العزیز په بیا کې به بیا مجلس کوو. واخر